ماښام کې ملا ته مې ورخطا چې لږ څه اذان وکړي. ګاډی به زما ګاډی نمبر کې دی د خیره 400 نه څوک د چا سره وران وي باید چې ورسره جوړ شي او ګپې شپې وکړي. دا د خوشحالۍ ورځ ده باید چې دا ولمانځي. شکونه ترې طواف کوي ایمان څومره ښایسته دی د خدای د نور هنداره مسلمان څومره ښایسته دی طه د چا ښکلا ده رحمان ښکلې زمزمې څپې د ترنم شور د قرآن څومره ښایسته دی د مینې او ښکلا د څښتن پر سپېڅلې نامه نن د کوچني اختر دویمه ورځ ده د غازي امان الله خان پارک ته راغلي وو او په دغه پارک کې به تاسو سره د مختلفو سیمو ځوانان همدغه شان مشران دوی به په سکرین راولو تاسو سره به خبرې کوي او د اختر د رنګینو خوندونو شیبو خاطرات په تاسو سره شریکوي. نو دلته ما سره ولاړ تن تسل خان مومند دی او پیل به د ده نه وکړو په پروګرام کې درته ښه راغلاس وایم. ډېره زیاته مننه. زه هم په خپل وار ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله مند یم چې کوچنی اختر به ورباندې تر دا مهاله په خیر او خوشحالۍ باندې تېرېږي. اختر په لومړۍ ورځ خو چېرته نه وم تللی او بیا په دوهمه ورځ تقریبا چې نن ساره هم راغلي وو غازي امان الله خان پارک ته او مازدیګر بیا مو چکر و ځکه چې دغه پارک مونږ سره تقریبا نږدې هم دی او د زیاتره ملګرو غوښتنه هم دا و تر څو پارک ته چکر ووهو. نو د اختر خوشحالۍ دوهمه ورځ خوشحالۍ هم د غازي امان الله خان پارک د خپلو ملګرو سره لمانځو. اول کور کوم چې تاسو ورغلی اول تم د اختر مبارکي وکړه؟ اول کور مې دلته یو ملګری کور مې هغې کره لاړو ورور مې ورته ویلی ده شاه زرین په نوم د هغې کره لاړو بیا نور داسې کورونو کې لاړو کورونو ته هم چکر ووهل اختر مبارکیان مې ټول سره وکړې. تاسو واده کړی؟ هو واده مې کړی. سخر کره خلک په کومه ورځ دي؟ سخر کره په درېیمه ورځ دي خلک. ته تللی؟ ما نه لرې دی ډېر. او اراده دې کله ده؟ اراده خو مې نشته. کما ټولو مینوالو ته او ټولو کتونکو ته زما نوم د اعزازی او تخلص مې شوقي ده او یم د باریکاو او دغلته راغلی یم وروره چکر ته منظرې نه خوند علمه. روژې دې څنګه تېرې کړې؟ بس الحمدلله بس ښې ښایسته روزې وي. جنګونه دې پکې ډېر کول دي ملګري ما ته وویل دا حقیقت دی؟ نه جنګونه خو نه پکې کوو چې جنګونه پکې وکړي روژه نو بیا نه ما له ویل چې نسوار ورسره خلاص شو بس روزانه به 2-3 جګړې کولې. دا خو داسې نسوار پکې هغه ونه کې بس خرابېږو ولا استاد. نو روژې د شپې نیولې او د ورځې به بیا خوب به دې کوو؟ ما نوم سلام علیکم ما نوم امان الله غازي او تخلص مې د غازي او زه انشاءالله تاسې ټولو ته ټولو افغانانو ورونو ته د اختر مبارکي وایم او تاسې نه موږ ډېره مننه کوو چې تاسې راغلي یاستئ او دا ځوانان ګورئ توشیح کوئ او بل سدا مونږه سدا اختر پایل کړی د مونږه پرون په کورم خپل سدا د ننګرهار ښار کې ده او پرون مونږه عیدګاه نه لاړو لاولم خپل مور او پلار سره د اختر مبارکي وکړه. نو پلارم نشته مور ته ورغللو د اختر مبارکي مو سره وکړله. بیا له هغه نه بعد لاړو خپلوانو کره ترورجیانو کره د خاله زمنو کره هغو سره هم د اختر مبارکي وکړله او زه افغانیانو نه دا خواهش لرم چې خپله ډېر په مینه محبت باندې چېرته انډیوالانو سره لاړ شي او ښه اختر تېر کړي او ښه خوشحالي ولمانځي دوی. په شړۍ کې خیم زه آزاد فقیر نو ورېښمو کې چینجي غوندې اسیر په خامتا کې هور آزاد ښه دی سلزله د غلام نه چې لباس یې وي حریر د وژغنو په کېږدۍ کې که آزاد یم یو ویښته به یې ورنه کړم په کشمیر. نوم مې زبیر دی او اختر مو مبارک شه. مهرباني. الله دې وکړي چې ډېر ښه تېر شوی وي. بس کله کله چې دغسې اختري هم چکر وهو که همداسې ملګري سره یو ځای شو هم موږ چکر وهو. بس میاشت کې داسې یو موږ د تفریح کوو. خاصه پیغام لري هغه خلکو ته چې د اختر نه مخکې داسې لږ د زړه بدوالی راغلی او بیا اختر هم تیر شي پې دغه فرصت د لاسه ورکړي او سولی ونه شي؟ والا بس خو خبره خو دا ده چې هر څونه خلک خفه
که لانجې کړي جنګونه کړي نور ملګرتیا کې خفګان راغلی باید دغه د اختر ورځ ده چې دې کې سره وروغه وکړي وګرځي چکرې وي منظرې وکړي خوندونه واخلي نو بس دغه هم د خلکو نه دغه د 400 نه څوک د چا سره ورانې باید چې ورسره جوړ شي او ګپې شپې وکړي دا د خوشحالۍ ورځ ده باید چې دا ولمانځي. ډېره زیاته مننه. نوم مې طارق دی د کونړ ولایت نه. تاسو کونړ نه دلته په چکر راغلی یاست؟ اوسېږو هم دلته اوسېږو هم دلته جلال آباد کې پاکستان نه راغلي هم دلته اوس دغلته هم لاندې کورونه دغه ځای نه دلته. او دا ملګری به هم ځان راوپېژني. نوم مې عمر دی د کونړ ولایت یم اوسېږم په هجرت آباد کې. دې ساعته د مازدیګر کې چکر هم راووت ضیاء الله خان ته مولا چې د مینوالو ته او د هیوادوالو ته د اختر مبارکي ورکړو.